لکه څنګه مو چې وویل افغان لوبغاړي له نړیوال جام وروسته د سوداګریزو لوبو په طرف وخوځېدل. د دوی له ډلې راشد خان، نور احمد او نوین الحق د امریکا میجر لیګ، محمد نبي، عظمت عمرزی، رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د سریلانکا پریمیر لیګ او د دې ترڅنګ فضل حق فاروقي هم د انګلند په کلنیو سیالیو کې د لوبېدو په لور ولاړل. افغان لوبغاړي په روانو سوداګریزو لوبو کې ډېر ښه ځلیږي او ښه کارکردګي یې تر دې مهاله له ځان ښودلې ده. رحمان الله ګربز په مسلسلو څو لوبه کې په لنکا پریمیر لیګ کې ښه ځلیږي او تېره شپه یې د خپل لوبډلې په ګټه 50 هم برابره کړه. عظمت عمرزي چې د نړیوال جام په لړ کې آوټ فارم وو خو اوس یې په لنکا پریمیر لیګ کې توپوهنه او توپچونه نسبتا ښه شوې او اغیزمنه ده. خو بلخوا افغان لوبډل مشر راشد خان په امریکا پریمیر لیګ کې په ډیره ښه توګه ځلیږي. راشد خان په نن سهار لوبه کې د خپل لوبډلې په ګټه باندې 50 ترلاسه کړه او بلخوا یو وکټ هم ترلاسه کړله. خو اوس سوال دلته ده چې ولې افغان کرکټ بورډ لوبغاړو ته د سوداګریزو لوبو پر ځای ملي لوبې نه تنظیموي ترڅو افغان لوبغاړي په خپل ملي مسولیت کې بوخت شي.